شو لګېدلی یم. څو ورځونه لګېدلی؟ یوه ورځ نیمه کېږي چې لګېد. د کم ملک وه؟ عربستان ده. شی دې وړوکی که څنګه چې داسې ریجیکټ یې کړی؟ نه لا روانه ده کیسه. نو بیا سره اوس نه غم مناوې؟ قسم دې زه ځان نشم کنټرولولی. ولې ته داسې کار وکړه مالې لګ شوی یم ورپسې مریض شوی یم. دا وګوره زکام هم نیولی. نو یو کار وکړه که نه په وټسپ در سره اډ ده که په سنیپ چیټ؟ په ټیک ټاک را سره اډ ده. ورکه داسې مینې کې غولو واما په ټیک ټاک در سره اډ ده. په ټیک ټاک د دې سنوم دی ودرېږه. دا سنوم دی ودرېږه. ته لږ صبر وکړه. دا تا چې خپه داسې جګه کړې ده کلیوالې دا داسې دا تا کونه ډېره ورکړې ته دا خپلې داسې جګه کړې او ما ته د سپېږمې رالېږي. ولکه ولې زه مریض یم ته مال په عذابې ولې خوشحال هم دا دی داسې چلې کړی دی. ولکه ستا په دې بېکاره پوزه کې کته کړم ته ولې دا شی رالېږي. د جینۍ څه نوم دی دوستانو ته خو ما ته ووایه کومه جینۍ دې سره مینه سټارټ کړې ده؟ ما څه څوک ته لکه نوی سیمپل راغلی بازار ته. نو ته دا څنګه مینه چې ته په ټیک ټاک کې ورسره میسیجونه کې دا څنګه مینه ده؟ ما اوس ور میسج نه یګا ټیک ټاک کې لفت خو چې شخصي ته لاړ خو ټیک ټاک پرېږدم بیا نو. ته یو کار وکړه ته دا شیزونه جمع کوه منیجر صاحب دا ډېر په کار راځي پاسپورټ ته در روان دی یو ملک ته به وړو راوړو په شریکه دا چې درشمه که نه او یو موک او یو دا مې غېږه کې نیولې لکه داسې دواړه داسې I love you! Oh, yes, Toby! Sleep! او دوه ښځې دې ځان سره دلته اچولي. How are you? Good, Toby? Yes, how is it good? Panjang. Everything is happy. Smile. So nice. I'm very good, Papa. دا ته جینۍ اوچته که شاپرې اوچته سم Hi. Bali. Yes, Daddy. Yes, Daddy. او د څه خوشحالي به قسم الله دې غر کدی لزان ځان لک فلیټونه والا په یو ځای په دواړه راګیر کی یو غونه دی واګي ورې د قسم په خدای مینه خسي واکیږي مینه نه دومره دی وډه زی چې صادر کې بند کی ما څنګه وډه زی زبېډه زوم کومه وډه زی ظالما دوا صابر کې بند کی نازک سړی غرق پر پدرانه کی هغه د حساس مینه ده په حساس به ورسره وادي د بالای د سره راټوب خدای شته چې کټ کې د نه خوله وباسي ته څنګه خبره کې دوه یو سیم خوله به مانه وباسي که زه باید وباسم ظالمه دو سره څنګه یو ځای کټ تر نه وځي کمه کله هر سړی ته و یو سړی ځان په شیشه کې لیدلی و چې وایي زما هم شکله وګوره وایي تم زما په شانتې زه تا ته وایم ته ما ته مه ګوره چې تم زما په شانتې ما بل رقم کې ګوره ما بل سټایل کې ګوره زه دا باسین چپو والم دی نخرو والم مادر بیګا سکریمونو والم لږ شانتې مریض یم نور ته مانه ته ما یو د په چیک که راشه ته ما څنګه چیک کې نو ته را روانې که نه دا شی درته میلاویږي را روانې لږ کنټرول شه لږ انرژي ځان کې پاتې که ما تا ته ونه ویل چې ستا په خوا شا په 400 مترۍ کې م زه نه پاتې کېږم نو ماله بل کېږه خلق وادي دغه کوي دا به پچې کوي د خیر چې بازار کې ګرځي توده تیږه به ځان پسې ټکور کوي لږ انرژي ځان کې کېده کجوري مچوري وخوره ریلیکس شه هلکه چې راورسې اسنه ایرپورټ کې وبهیږې لږ کنټرول ما کې چې د ځوانۍ کم دم دی قسم دی جیري مخکې کې ته به مې یو لاسټیل والی چې ما ته داسې ولې یېرېږي زه خو د ده نه یاره پکار ده ما د خدای شته چې د کس نه یاره پکار ده الف غین الف غاپې اغاپې حساس مینه وه اغاپې څه شی وایي هغه د حساس مینه ده نو تم بس اخوا دې خو ګور نه صحیح ده
ځوان ته ضرورت لري نه سپینګیري ته نه په دم کېږي نه په غم چې تا ورور د سره د مینه زما او ستا به جنګېږي ورسره انشاءالله او مینه به ستا جنګېږم به زه ټینشن ماله په ترجمه ورته خو چې د یوې نه راخلاص شي بیا به ګورو نو دلته نفسله غول خوره ته د انسان ته به زما ټول سیکرټ هلته وې ما به تا به بل ځای کې پراته وي ته به هلته غول خورې دا خبره ته وکړم هلته خو چې ما ته بې ځایه ټیز واچم زه لایف کې قسم په خدای دا ټیک ټاک په ما دا فریدي دوستانو میسج وګوره څه میسج وګورم نو زه چې ګرځي وادي ځان سره بالغ ګرځي کو نه ته ګرځي نو ته مو له دې چې ټیز رانه لاړ لایف کې زه نور ځینې لږ طریقې زده کوم چې باچا کس را روان دي لږ طریقې راته وښایه څنګه هینډل کېږي څوک راواله جیري چولم اوکے اوپن چیلنج کسان رالو ښه یو منټ زه اوس بالغ شوم دا وګوره دانه را باندې رالی څنګه بالغ ولې ته څو کالو